دی بچی هم څه حقونه دي په مور او پلار باندې. یوازې د مور پلار حقونه چې کوم الله موږ له راکړي دا یاده کړي دا خبره دا هم ګوره د الله امانت دی زموږ سره. د دې دپاره نه دي لکه د بعضو دا سوچي چې زه الله بچي راکړي دوی به لوی شي دوی به مزدوري کوي او ماله به پیسې راوړي. یعنې صرف د چې را دومره څه کړي دي د دې دپاره چې را بچی لوی شي او ماله پیسې راوړي. خبره صرف د دې نه ده چې بچی لوی شي او تاله پیسې راوړي. دا یو امانت دی تا سره. د دې به الله تپوس کوي د دې بچو. دا تپوس دی نه کوي چې د بچي څومره مزدوري کړې ده او څنګه یې کړې ده او تاله به پیسې لږې راوړي او که ډېرې به یې راوړي. تپوس به تا نه د دې بچي په باره کې کېږي د ده د تربیت په باره کې به کېږي د ده د حق په باره کې به کېږي. د دې بچي هم څه حقونه دي په مور او پلار باندې. یوازې د مور پلار حقونه نه دي په بچو باندې. موږ ډېر مور پلار داسې لیدلي چې دې خبرې له ډېر زور ورکوي چې یاره دې بچو ته دي او دې خلکو ته دي د مور پلار حقوق بیان شي. دا خبره صحیح ده چې د مور پلار ډېر حقوق دي خو صرف د هغوی نه دي حقوق د بچو هم دي. نو د مور پلار ته دې هم د بچو حقوق بیان شي چې دا داسې نه ده چې بس یو بچی پیدا شو بیا لویږي او چې په څه طریقه لوی شو بیا به دې مزدوریانې کوي او تاله به پیسې راوړي. نه دا د یو انسان د ژوند سوال دی پوره ثابت انسان دی. نو ستا دا بچي د دې ډېر حقدار دي چې ته په هغوی باندې مهرباني وکړې او ته په هغوی شفقت وکړې. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه وی قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن بن علي رضی الله عنهما. وی یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم راولګېدو دا خپل نوسی حسن یې ښکل کړو. وعنده الأقرع ابن حابس التميمي. أقرع ابن حابس التميمي مخوا کې ناسو. نو کله چې هغه دا منظر ولیدو چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل نوسی ښکلی وی ان لي 10 من الولد زما لس زامن دي لس ما قبلت منهم احدا ما دا اوسه پورې یو پکې هم نه دی ښکل کړی. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتو بیا یې وویل من لا یرحم لا یرحم. څوک چې رحم نه کوي په هغه هم رحم نه کېږي. او یو حدیث کې داسې راځي د عایشه رضی الله عنها روایت دی وی ده ووایي چې تقبلون الصبیان تاسو ماشومانان هم ښکلوئ. دی خو بهر د بانډو نه راغلی او د هغه ځای خلک سخت مزاجې نو دا جهالت پکې پروت او دا جهالت اوس هم په ډېرو پښتنو کې دی. ښه تاسو ماشومانان ښکلوئ فما نقبلو موږ خو نه ښکلو. رسول صلی الله علیه وسلم ورنه اشنا جواب ورکو او املک لك ان نزع الله من قلبك الرحمه. نو زه ستا دپاره بیا څه وکړم چې الله ستا د زړه نه رحمت ویستی دی. معنی دا چې د ماشوم ښکلول دا خو د رحمت خبره ده دا خو د شفقت او د مهرباني خبره ده د غیرت او د پښتو خبرې نه دي چې یاره زه یو بس نه منګ او زموږ ځان له لیول دی منګ دا بس داسې لاس ورسره هم دغه کړي. موږ ماشوم چې دی هغې کې نه رالو موږ ماشوم چې دی ځان سره نه پرېږدو موږ دا چل کوو موږ دا ټول عمر له دې دا ماشوم د ځان نه زغلی ټول عمر. بیا چې دغه ماشوم کله زلمی شي بیا دې ډېر کوشش کوي چې ځان ته را نږدې کړي خو هغه نه را نږدې کېږي ځکه چې د ټول عمر د ځان نه زغلولی دی. د ټول عمر هغه کنځلی دی وهلی دی ټکولی دی بېعزته کړی دی. هغه څه کوي چې داسې پلار خواله بیا راځي. او دا راته ووایم چې دا ځوانان چې تباه کېږي او په نشو تماشو راوړي د هغې ډېرې وجې دي. یوه وجه د هغې دا ده چې کله مور پلار دا بچی د ځان نه لرې کړي نو ده ته داسې څوک نه میلاویږي چې ده په کور کې ورسره د زړه ولګي. دی بهر ته وځي چې بهر ته وځي نو هلته دته فاسقان فاجران بېدینه خلک را مخامخ شي هغوی ځان سره بوځي په نشو تماشو په ډمتو په هر څه کې ورننه باسي. ته به که پلار دی او که مور ده د بچي سره داسې معامله کې چې دا بچی ته نه او تا ولټوي چې چی شو زموږ پلاره چی شو زموږ مور. دا نه چې د ځان نه یې داسې یو بدماش جوړ کړی چې واړه غریبانان کور ته هم نه راځي چې کله ته کور کې ناستې او په دې دا بس خوشحاله وي زه چې کور کې یم او څوک یم نه. نو دا خو ته خپل صفت نه بیانوې دا خو ته خپل
زم بیانې بدي بیانې چې زه دومره سخت مزاج یم او بې رحمه یم چې زه یم نو څوک نه وي دا اوس ښه صفت خو نه دی ها غلو به م نه کې افراط به م نه کې تفرید به م نه کې لکه بعض به یې داسې چې له منډه ماشوم په سر وخیجوي عقل ورته نه ښیي تربیت ورته نه ښیي سړیتوب ورته نه ښیي د ښه او بد ورته نه وایي که هغه یې په سټ ورخیږي او که هغه د میلمه په سټ ورخیږي او که هغه کنځلې کوي او که هغه بدې ردې وایي او که هغه هر څه کوي دی ورته خاندي خوله یې ورته چینګه نیولي دا هم شریعت کې نشته رسول صلی الله علیه وسلم خپل دلته یې نوسۍ ښکل کړی دی خو دین وسیله یې ورځ الله هم داسې والی دی کله چې هغه کجوره د لارې نه راغسته چا یې ښودی ووایي څه په ترې کې دا صدقه یي لاس یې وله ووه نو ته به په منځنۍ لار باندې بچو سره مینه محبت دا اصل دی رحمت او شفقت دا اصل دی بیا رحمت او شفقت دا دی چې ته ورته سړیتوب وکړې دا هم رحمت او شفقت دی نو سړیتوب به ورته ښیې کله به ورته غوسه هم کې نو کله به ورسره خاندي را خاندي هم مذاق به ورسره هم کې دوی خپل دوستان که دا بچي دا چې دوستان کړو که نه سبا له چې دوی ته څه مسله راځي تا ته یې وایي او ته به ورته هم ووایې چې ته دې خو راشه کښېنه ګوره دا کار خلک داسې نه کوي دا داسې کوي داسې کوي ځکه چې هغه ستا سره زړه لګي ته به یې پوه وکړي نو چې صرف د درز دروز معامله وي پای کې ستا خواله نه راځي او نه هغه تا ته حقیقت وایي نه هغه تا ته د زړه حال وایي ځکه چې هغه ته پته ده چې ده ته خبره کول اول دي حل د مسلې د سره نشته زما د پلار سره وایي د سره صرف د والو قصه ده بیا دا ماشوم دومره کلک شي چې د باندې بیا والو هم اثر نه کوي بس هغه عادت شي چې بھائی زموږ پلار خو دغه یو سوک دوه ورکوي لتې ورکوي دوه درې آبزه وکړه بس کیسه ختمه شو مونږ چې کله ما مدرسه کې قرآن یادو نو موږ سره یو پنجابی و هغه هم قرآن یادو نو هغه ته به اکثر نه و یاد کمزوری و ډېر نو هغه چې به کله د لینډ کې به موږ سره ناست و قاري صاحب ته موږ په لینډ کې ناست و سهار وختي چې به رالو چې سبق ووایو دی به کې موږ سره په لینډ کې ناست و خو چې کله به د نمبر راغی لاس به یې داسې مخکې و یعنې ماته نه دی یاد او هغه به چوکره واغست او دا لاس به یې داسې کو که نه چې تک سور به یې کو که دا مسلمان به خوځېدو بیا چې به کله دې کې کار وشي بیا به ورته رابل را مخکې به داسې او د هغه دغه طریقه و لینډ کې به ناست و اخره کې به ته یې ته پته و چې قاري صاحب ما سره نور څه کوي خو ویي مې که نه وایي دې وایي خو سره دلته شوی کله چې لاسونه نه سم داسې لکه دلته دا بعض ملګري چې د بلاکونو دا کار کوي که نه دقه شان د هغه لاسونه و دیوالو داسې کړي لازم نه دی چې حل د یو بچي هغه په وهلو راوځي د هغې نورې هم ډېرې طریقې دي خبره لرې لاړه ځکه چې د بچو دا خبره ډېره اهمه ده خو خلاصه ده چې بچو سره د رحم او کرم معامله کوه چې رب العالمین تا سره د رحم او د کرم معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي او ځکه خو رب العالمین تاله دا دومره اجر درکوي د دې بچو په تربیت د بچو په مرګ هم الله تعالی اجر درکوي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی انس بن مالک وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه دا مې ته داسې حدیث واورو که نه چې عین په دې موضوع کې دی وی د یو مسلمان چې 3 بچي مړه شي او هغه بلوغ ته نه رسېدلي رب العالمین به دا سړی جنت ته بوځي ولې بفضل رحمته إياه د دې هغه رحم د لاسې چې په هغوی باندې کوو دا شفقت ته لاسې نو په دې باندې الله تعالی جنت ته بوځي او الله پې تعالی اجر درکوي دا داسې معمولي خبره مه ګڼه بلکې یعنی که د رسول صلی الله علیه وسلم رحمت ته وګورو هغه د بچو نه هم اخوا خبره اورېدلې ده هغه د نوسو نه هم اخوا خبره اورېدلې ده بلکې عام ماشومان هم په هغوی باندې به هغه رحم او کرم کوه او صحیح بخاري کې دا حدیث ته اسامه بن زید رضی الله عنه وی یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم زه راواغستم ماشوم په ورځو کې او په دې یو ورونې کېنولم
او حسن رضی الله عنه راواغستو هغه په دې بل ورون کېنو او بیا نږدې کړو یو بل ته او بیا وی اللهم ارحمهما فاني ارحمهما یا الله د دواړو باندې رحم وکړه ځکه چې زه په دوی باندې رحم کوم. نو دا حسن خو نوسی دی، اسامه بن زید خو د هغه نه نوسی دی او نه یې زوی دی. رحم معامله د مؤمن هغه صرف د خپلو بچو سره نه ده، هغه د ماشوم سره ده، که هغه ماشوم خپل دی او که هغه پردی دی. ته چې په لاره کوڅه کې یو ماشوم ویري که نه، د ده سره هم د رحم معامله کې، د ده دپاره به هم یو ښه سوچ کې، ځکه څه چې ته کري هغه به ریبې، څنګه چې ته د نورو د بچو سره کوې داسې ستا د بچو سره کېږي. او دا غټ نصیحت ته استادانو دپاره دی، که هغه دیني علم کې دی او که هغه دنیوي کې. ګوره ما په خپلو سترګو ډېر لیدلي دي کم استادان چې د خلکو د بچو خیال نه ساتي په تربیت کې، رب العالمین د هغوی بچي تباه و برباد کړي دي. ځکه چې دا بچي چې خلک راولي او د استاد سره پرېږدي، که هغه دین ورته ښیي او که دنیا ورته ښیي، دا یو امانت دی د خوا کې کېښود. اتې بیا څه خبرېږي؟ 8 ګنټې هغه تا سره ناست دی، مور ته څه خبر ده او پلار ته څه خبر ده، خو په دې خوشحاله دي چې بچي ته زما تربیت ورکوي او تا هغه بچی تباه و برباد کړي، یا تا هغه ته غلط تربیت وښیې یا صرف یې وهې ټکې. نو د دې انسان خپل بچي به هم تربیت ته هغوی ونه شي، ځکه چې د نورو د بچو د تربیت یې خیال نه دی ساتلی، د ده بچو ته هم ښه تربیت نه شي کېدی. او دا ما په خپله ګورې یو څو کسان لیدلي زه پېژنم چې هغوی استادان دي او خپل بچي داسې دي چې زما خواله پکې 2-3 راغلي دي چې د بچو سره څه وکړو. نو تعجب به په دې وکړي چې د نورو د بچو تربیت کوي، هغه جاړي چې زه د خپلو بچو سره څه وکړم. نو معامله صرف د خپلو بچو نه ده، هغه عامه ده.